محترم سوال لیکلی دی مستشرقین چاته وایي؟ محترم مستشرقین خو اصلا کې د یهودو نصارا او خبیث خلق دي، او اصلا کې د یهودیان او نصرانیان دي، استشراق شاته ولاړ خلق دي، او دغه هدفونه دي چې په دې لیکلي شکل مې درولېږل. دوی د اسلام حقیقي هغه صورت خلکو ته فاسد معرفي کوي، د اسلام په حقایقو کې تحریف کوي، او دا رقم ته د دروغو خبرونه د اسلام متعلق شیر کوي خوریا، او خلکو ته دا خبره شیر کوي چې د دین اسلام په دین اسلام کې چې د تناقضات دي، یعنی یو خبره د بل سره ټکر ده، او دا رقم ته اسلام کې چې کوم محاسن دي خلکو ته ناکاره معرفي کوي، مسلمانانو ته په دین کې شکونه پیدا کوي، شبهات اچي د اسلام د نبی علیہ السلام په شان کې، د قرآن کریم په شان کې، او دغه د دوی هغه هدفونه دي. او د دې مستشرقینو مقصد دا دی چې په اسلام هغه حقیقي صورت ختم کی، خلکو ته د دروغو د باطلو د متناقض په شکل وخی، مسلمانانو ته په خپل دین کې اسلام کې او نبی کې او قرآن کې شک شبهات پیدا کی، او د دې خبرو شاته خپل يهود او نصارا ولاړ دي. نو يهود او نصارا او خاص یو ډله د امدي خبرې د پر روزلي چې هغه د بیکاره کمزوري مسلمانان هغه د خپل دین نه منحرف کی، او زمونږ په مسلمانانو کې اسیم داسې بیکاره پرزیشته چې تر اوسه پورې الله او رسول او قرآن کریم او خپل دین په پوره معنا نه پیژني.